اے د ابراهیم علیه السلام د لاس جوړ کړي کعبه، اے د پیغمبرانو سردار دیدن کول والا کعبه، اے د ټول کائنات د فیصلو مرکزی نقطې، اے د برکت او د هدایت رڼا نه ډکې کوټې، د مشرق اوچت شنو غرونه ستا ثنا کوي، د هغې اوسېدونکي زمري تا ته ندا کوي. علم لرم چې ډېر داسې مست خلق به ته ماتی، او داسې ډېر مات خلق به ته زوروری، لکه څنګه چې د شین اسمان نه ابرهه له ابابیل ښکاره کړي او ابراهیم له دې وچې ځمکې نه زمزم ښکاره کړي، داسې وښیه خپل عجایب، وښیه خپل داسې رازونه. ته خپل د پاسه بیت المعمور لري، ته خپل د پاسه د ابراهیم مقام لري. علم لرم چې طاقت د کفر به ترغړی او نظام د الله به ته ودرئ. علم لرم